په کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله لوی بشري ناورین رامنځته شو چې دا د الله پاک خپله اراده وه، خو له ختیځه بیا تر لویدیځه او له شماله بیا تر جنوبه یې د هر افغان وګړي په زړونو کې اور بل کړو. خلک یې وکړول او دا وطن او ولس یو ځل بیا داغداره شو. له پیښې وروسته بیا امنیتي ځواکونو، د ځانګړو ځواکونو، سرحدي پولیسو او د یاد ولایت امنیه قمندانۍ منصبینو په شمول هغو سیمو ته ور ودانګل چې د خونړۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې وې. په ډېرو سختو حالاتو کې یې ځانونه هغو سیمو ته ورسول چې د ولسونو سرونه او مالونو ته زیانونه اوښتي وو. ډاکټر صاحبان خو د امکان تر حده موږ سره خدمت کوي، د امکان تر حده پورې، او په خپل وخت مریضانو ته رسیدګي کوي او الحمدلله خدمات د قناعت وړ دي. د مریضانو وضع اوس چې ده د ډاډ وړ ده او ښه ده. خدمات ډېر اعلی خدمات دي او په جګه سوي خدمات دي او د غټو غټو ډاکټر صاحبانو لخوا رایې کېږي. موږ سره ډېره مرسته او کومکونه وشو، تیارې راغلې، موږ زیات مړه شولو، زیات زخمیان شولو، موږ کې جوړ پاتې نه شولو. د کلو کې د بانډو کې داسې کورونه وو چې ګټې پرې راغلې، زخمیان یې ختم کړه، هغه مړه شو. خو موږ سره حکومت نه ډېره مرسته وشوه، ډېر کومکونه وشوه، ډېر حکومت نه تیارې هم راغلې او مړي هم راویستل، زخمیان هم راویستل. دا زخمیان یې فشار کړه او ویوړه تیارو ته یې واچول. تیارو کې موږ سره ډېره همکاري وشوه او ډېره مننه زموږ د حکومت نه او د خلکو نه. موږ ته ډېر خوشحاله او ډېره مننه او ډاکټرانو نه هم ډېر خوشحاله. د کورنیو چارو وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی ټولو اړوندو ادارو ته سپارښتنه وکړه چې په ټول توان د یادې سترې غمیزې خواخوږي وکړي او له ټولو امکاناتو څخه پوره کار واخیستل شي. په دې منځ کې د ټولو همکارو ادارو ترڅنګ د پولیسو ملي او تخصصي روغتون د هرې برخې متخصص ډاکټر صاحبان، نرسان او خدماتي کارکوونکو هم په چټکوالي سره د پیښې سیمو ته حرکت وکړو او د ټپیانو د درملنې او دوی ته د عاجلو طبي خدمتونو د رسولو په موخه اړونده سیمو ته ځانونه ورسول او په خدمت بوخت شول او هلته یې د سلګونه ټپیانو درملنه وکړه. خو هغه شمېر ټپیان چې په کونړ ولایت کې په عاجله توګه درملنه نه کېدله، هغه ناروغان د پولیسو ملي او تخصصي روغتون ته راولېږدول شول او دلته د متخصصو ډاکټر صاحبانو تر درملنې لاندې نیول شوي او الحمدلله چې روغتیایي وضعیت یې اوس مهال د ډاډ وړ دی. هغه ناروغان چې د هغو وخیمه پاتولوژي درلوده، هغوی تخصصي تداوي او پرمختللو معاینات ته ضرورت و. هغه د صحي چارو لوی ریاست د امبولانسونو په واسطه باندې د پولیسو 320 روغتون ته انتقال کړه.